نشته. ولې اخر کیسه څه کیسه ده؟ څنګه دا ډیم د تر اوسه ولې هغه ولاړ دی؟ نو خو تا راته ویل داسې ډیم جوړ کړه چې بیا یې اوبه نه وړي. خیر څه کیسه ده ولې مې جوړ وروره هغه صاحب دا ټیکهدار دی رالی خواستې یې کولې ول ډیم جوړوم ټیکه راک ما وروره ډیم جوړ کړه دی ډیم جوړ کړه چې په میاشت کې اوبه ویسي. بالکل دا سږ کال لسم کال د دنیا ډیمونه مات سولو په زرو ډیمونو اوبه یوړلو زما ډیم تر اوسه هغه سپینې سترګې ولاړ دی. لکه ته بې وقوفه یې ګزر اوس تا د ټیکه ده اول ټیکه دی او کوم کار کړی. نو خو ما د هغه ویل چې څه په ایمانداري باندې به کار وکړم ټیکهدار بیا بله ټیکه راکړي. ښه دا ستا ایمانداري ده. ایمانداري د هغه ده چې ډیم جوړ کړي اوبه یې ویسي. خیر اسکزی صاحب اوس غلطي جن سوې ده څه کوي بس یو وارې معاف کړه بس. با انسان دی غلطي کړي چې سم ډیم جوړ کړي په غلطي کې سم جوړ کړي دي. آینده لپاره ستا پر تا ټیکه بنده ده. مه کوه ټیکهدار صاحب داسې خو مه کوه. نو ته روډ هم دغه یې جوړی په کال کې یوه ډبره نه غورځي ډیم هم دغه یې جوړی دا رقم ګټې نه کېږي. دا پاکستان دی موږ دنیا پیمنټیان یو ورلډ بینک آی ایم ایف دا بل بینکونه پیسې راوړو نو دا موږ بیا چیرې خرڅو. خیر اسکزی صاحب اوس انسان دی غلطي جن سوې ده بیا به دی د ایمانداري کار نه لکه بیا غلطي کوي که بیا نه کوي بیا نه کوم ټیکهدار ته غلطي به کوي بیا ته ماله نورې ټیکې راکړه بس هغه به زه بس سستې جوړوم دا ټیکه چې ده دا ما برابره جوړه هلکه در دې ټینګ جوړ نه کړه زه پر نور نه یم بس ټیک دی نور به زه داسې بس دی ډیم جوړوې چې بس په یوه باران باندې دی بس مات دا باره یو ورځ غلی موږ کامبل دا تا څنګه ډیمونه ته جوړی دا ګوره یوه ډبره تر اوسه نه راښورېدل روغ رمی ډیم دنیا ډیمونه اوبه یوړو دنیا یوړه فنډونه موږ راوایستو نو پر دا ډیم ورته ور پې نه ده ملاو سوی. پر دا نګر ده غلطي ده بس اوس انسان دی غلطي جن اوس نه بله واره به دی غلطي د پاکستان په سیاست کې به ایمانداري نه وي بس ایمانداري به نه چې د څو پرې بېایماني ونه کړې ته لیډر جوړېدلی نه شي. بس یې ورته ومنه چې غلطي راځه اوس نو ته زموږ سیاست را ناکامه کوي. بس زه معذرت درڅه غواړم زه څه خبر ولم ما ولې زه به ایمانداري وکړم ماله به نورې ټیکې راسي نورې ټیکې به راسي هغه ته ما ته وایه دا ډیم تر اوسه اوبو لا نه دی وړی یاره دا اوس څنګه کیسه ده. دلته ټیکې پر ایمانداري نه پر بېایماني راځي سمج سر خلاص کړه دماغ خلاص کړه. ښه زه چې اوس بېایماني شروع کړم بس بیا پیسې راځي د ګر پاکستان ټیکهدار بیا ته ښه بیا ووایه زنده‌باد